بسم الله الرحمن الرحیم انګلیش ته پښتو لرنینګ کورس ته ښه راغلاست. نن ورځ په دغه کلاس کې تاسو ته اسلامي لغاتونه او تسره د تصویرونو وړاندې کیږي. نمبر 1 pilgrimage حج. pilgrim حجی. freer معنی لمونځ. prostration سجده. supplication دعا. bow down رکوع. fast معنی روژه. forbidden معنی حرام. permitted حلال. prophet پیغمبر یا نبی. atheist کافر. congregation د جمع لمونځ. angel فرښته. paradise جنت. heaven جنت. heaven هم ورته ویل کیږي. hell جهنم. doomsday د قیامت ورځ. intention نیت. charity زکات یا خیرات. saint بزرگ یا ولی د خدای. sage بزرگ یا ولی. sage هم ورته ویل کیږي. words آیات. words معنی آیات. salvation بخنه یا مغفرت. sin گناه. sinner گناهگار. noble نیک. funeral جنازه. recitation د قرآن کریم تلاوت. holy قرآن کریم. ablution اودس. devil شیطان. امام یا مولا. د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کم وخت کې زده کړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او که چیرې کلاس مو خوښ شو نو ویډیو ته لایک ورکړئ. نور ملګرو سره یې شیر کړئ. او که غواړئ چې نور کلاسونه په خپل ټایم ترلاسه کړئ نو زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.